د سهار په 4 پاڅېدو، درس ویلو، کوشش کولو، هڅو کولو، د غربت څخه وتلو، د نوي ژوند پیلولو لپاره فقط یو تصمیم کافي دی. دا هر څه یو تصمیم د نور هیڅ هم نه دي. که چېرته تاسې اراده ولرئ تصمیم ونیسئ نو د معجزې په تمه کېږئ مه. تاسې معجزه وکړه. وګورئ دا واړه واړه څیزونه مو ژوند کې ډېر زیات لوی توپیر رامنځته کوي. خو که چېرته تاسې پرې پوه اوسئ. هر سهار که 1 کیلومتر منډه وهئ، کال وروسته به مو 365 کیلومتره منډه وهلې وي. که هره ورځ یوه روپۍ وساتئ، سیف یې کوئ، کال اخره کې مو 365 روپۍ سیف کړي وي. که هره ورځ چا سره یوه مرسته وکړئ، کال اخره کې به مو 365 خلکو سره مرسته کړې وي. نو وګورئ دا ډېر کم څیز نه دی. دا د اضافه کم دی. څومره چې تاسې د ځان په اړه فکر کوئ، څومره چې تاسې پوهېږئ، څومره چې تاسې مخکې ځئ، هماغومره ګټه کوئ، هماغومره بریالي کېږئ، هماغومره معجزه کوئ. نو د معجزې په تمه کېږئ مه. مونږ او تاسې وایو چې ولا پلانی دومره مخکې ښه لاړو. مونږ او تاسې د هغې د یو ورځې هغه بدلون ته ګورو، ولې هغه سختۍ چې ده تېرې کړي هغه ته نه ګورو، هغه کوششونه چې ده کړي هغه ته نه ګورو، هغه ورځني سخت عادتونه چې تقسیم اوقات باندې پابند اوسېدل دي هغه ته نه ګورو. فقط دې ته ګورو چې خدای ورباندې مهربانه شو. بالکل پاک رب جل جلاله په خلکو مهربانه کېږي چې خپله اقدام کوي. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.